زه خو اوس دا ځای ته ورسېدلم چې له خپلې کمرې هم نسم راوتلی د بدامنۍ د وجې نه د داسې چې موږ خلک دومره راشي چا څه مسله هېڅ حیثیت هغه لوی رب په ما خبر دی تینه یې سره خبر د مثقال ذرتین حیثیت نه لرم نه په ملایي نه په مسلمانۍ نه په پښتونوالي هېڅ شی نه لرم بس یو پرده ده الله اچولې ده که څوک زما صفت کوي هغه د الله د پردې صفت کوي زما صفت نه دی نو خلک ځي راځي پوښتنې هم کوي مسلې یې هم وي معاملې یې هم وي نو یوه زنانه راله بل ورځ چې راله مولوي صاحب ستا سره ملاقات کول غواړم زنانې راته ویلې مولوي صاحب زه راواده سوم زه دا خبرې چې کوم نو هغه لوی رب دې ما ته جهنم راکړه شهرت غواړم ډېر سپي سته هغه بیا غلط ګمانونه فکرونه کوي چې مولوي صاحب الله دې جهنم راکړم که زه شهرت غواړم که زه ستا عزت د ځان عزت د معاشرې عزت د پښتنو عزت غواړم الله دې اجرونه راکړي الله دې ما ته اجرونه راکړي نو دې راته ویلې مولوي صاحب چې زما واده وسو زما خاوند ما ته ویلې پر ما میاشتو دوې به تېرې سوي پر ما په 3 طلاقه یې که د پلار کره ولاړې یا ستا مور پلار ستا کره راغی یا تا خبرې ورسره وکړي پر ما په 3 طلاقه دا مې 5 کال دی مور مې هم ژوندی ده بابا مې هم ژوندی دی او ورونه هم لرم خویندې هم لرم په دا 5 کاله نه ماله زما مور راغلی ده نه ماله زما پلار راغلی دی نه زه مور له تللی یم نه پلار له تللی یم بس ته راته وایه مولوي صاحب دا اوس موږ څه ګناه کړې ده دا اوس چیش دی ما تا ګناه نه ده کړې ستا خاوند ظالم دی جهنمي دی جهنمي ولې داسې کوې ولې ظلم کوې ګوره یو سړی وایي زما ښځه ده زه باور نور باندې لرم ډېرې ښځې د پلرو کره ولاړې سي د هغه بعد بیا دا ازاد پر بازار هم ګرځي پر شاپینګ سینټر هم ګرځي پر پیران هم ګرځي پر کوټګران هم ګرځي پر جادوګران هم ګرځي پر ساحران هم ګرځي لرې قریب دی پر هغو هم ګرځي هغه سیلیانو هم ګرځي او خاوند په خبر نه خاوند په خبر نه اوس یو خاوند وایي یاره زه باور نه لرم زما پر ښځه باندې دا ما لیدلې ده یا ما اورېدلې دي چې یا دا ګرځې ده یا دې څه کول یا څه کول نو دا ورته وایي چې ښځې پرېږدم دې نه طلاق توری مه وایه طلاق توری مه وایه پرېږدم دې نه که ستا بابا د لې درله راځي پر دواړو سترګو زما میلمه که ستا ادې درله راځي زما میلمنه که ستا خور درله راځي زما میلمنه او که ستا ورور راځي زما میلمه بالکل ملاقات ورسره وکړه او که ته دا خبره کوې چې نه دې دی تاله راځي او نه به ته چیش کوې نه به ته هلته ورځې نو ښه د دې څه چیش جوړ شو دې ته خاوند ویل جایز دی دې ته مسلمان ویل جایز دی ولې دا خلک ولې ظلم کوي آخر به دا پښتانه کله سر خلاصوي او جاهلانو کله به سر خلاصوي کله به سر خلاصوي ولې دا بجیل پر لار روان یاست ولې الله او رسول نه پېژنئ ولې رواج در باندې غالبه دی ولې رسم در باندې غالبه دی ظالمانو ستا لور به سبا واده سي ستا خور به سبا واده سي د هغې سره دا سلوک وشي بیا څه چم کوي یا خو د هغه وایي دا ډېر بد خلک دی دې خور ته زه څه جواب ورکړم ته یې ما ته ووایست زه و دې خور ته څه جواب ورکړم زه بله لار لرم د دې څه علاوه چې زه نه ورباندې وګایږم بیا داسې بېوقوفه سپي سته هغوی مولوي صاحب تاله نو یو ښځه راغله نو تې حال ولې وایه بېوقوفه ستا د خرطوبۍ حال ما نه دی ویلی دا پلانی ډېر غټ خر دی دا زه تا ته د دې حالات د دې معاشرې خبره کوم چې زموږ معاشره د دې خبرو سره مخامخ ده د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه چای چې زوی و پلار سره جلا کړي او ورور سره جلا کړي لعنت دې پر هغه چای چې لور او مور سره جلا کړي لکه دغه سړي چې سره جلا کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وا حضرت علي کرم الله وجهه ته 2 غلامان ورکړو دواړه ورونه وو بله ورځ حضرت علي کرم الله وجهه یو غلام ستا بل نسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي هغه بل غلام چیرې دی او یا رسول الله خو ما خرڅ ولا څه وایه دا څه وایه دا دې څنګه کار وکړې فورا دا بیه چې دغه فسخه که دا 2 ورونه مه سره جلا کوه کې خرڅوې یو ځای خرڅ که او کې پرېږدې نو یو ځای پرېږد ګوره کافرانو غلامانو د الله رسول فرمایل څه وکئ تاسو به دا نه کوئ چې راولاړ سئ 2 ورونه سره جلا کوئ
حضرت علی کرم الله وجهه فرمای عبد الله ابن مسعود فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله غلامان رالو کافران په جنگ کې ونیول سو زوی و مور بو زوی و پلار بو ورور بو خور بو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې دا چاته به ورکول دا نه کول چې دا زوی به یو چاته ورکي پلار به بل چاته دواړه یو ځای ورکول سره جلا کوي استما محمد رسول الله کافران نصر جلا کول او تر ولاړېږي دا اده دا بابا دا ورور او دا خور سره جلا کوي ولې جلا کوي ودا ته به څوک نصیحت کوي اشه استاد درې طلاق ما خشه د جهان به وقوف یو داستې خبرې نه دي دا چې سلاسن تور مو وای سلاسن څه معنا ولکه سلاسن څه معنا لري اس ما داسې په درې طلاق ورته ویلو قسم دې کې سلفیان در برابر کی 15 واره دې ورته ویلې دي 15 واره دې درې طلاق ورته ویلې دي هغه اسه وسه چمکه که سړی غواړي چې اوس ما درې طلاق اخستې دي اوس دا کور والا ما بند کړي زه څه چم وکم یا مال راسه یا ولار د خپل مسجد مولوی صاحب له تعالی را ورشي هغه به یو لار در ورشي هغه به بیا اختیار کې بیا به یو طلاق راسي دوه بدر پاتې سي بیا به شزه چې د هغه جی راځي بیا به مشکل نه اوس عزیزانو دا معمولی ظلم دی دا کښنی ظلم دی د الله رسول دا لا فرمایل چې دا حیوان دی بچي ور سره دا باندې چنجلا کوي نه به جلا کوي قطعا به نه کوي نو چیرې مسلمان چیرې یو خور چیرې یو لور چیرې یو اده چیرې یو بابا الله دې معاشره ته هدایت وکړي الله دې اول ما ته هدایت وکړي ټول پښتنو ته دې الله هدایت وکړي الله دې د خپل عذاب وساتي الله دې د خپل غضب وساتي الله دې ویل او د قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دغه تور مستمر را نصیب کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله